بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات. نیک هیله و نیک پرزونه مې ومنئ. هیله منم چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ. دغه درې کونډې دي چې ناست ماشومان ورسره ټول یتیمان دي چې یو فامیل دا شو، یو فامیل دا شو، یو فامیل همهغه. مورکۍ ستا خاوند په څه شي وفات شوی دی؟ د شانو په کوم ځای کې؟ بر دغه کې غره کې. او څو یتیمان ته په غاړه دي؟ موږ اووه کسه یو غواړو. اووه کسه. دغه ټول ناست دي یتیمان دي. ښه. سعید ورور، دا هم ستاسې مرسته ده چې د هر فامیل لپاره یو بوجۍ اوړه دي، دال دی، بل رقم دال دی، بل رقم دال دی، وچ توتان دی، چاکلیټ دی، د وړو خمبیره ده، اور قطۍ ده، دا هم یو قسم دال دی، او ترڅنګ یې مساله ده، لوبیا دی، شیریني ده، د وړو مساله ده، چای دی، صابون دی، وریجې دي، بلیچ دی، بوره ده، سیمیان دي، اور قطۍ خو مې وویلې، د کالو وینځلو پوډر دی، مالګه ده، اچار دی، ترڅنګ یې ظرفشویي ده، او ترڅنګ یې غوړي دي، شامپو ده، واسلین دی، صابون دی، کریم دی، او د ویښتو لپاره هغه دی. مورکۍ دا هم ستاسې د چا چې دي هغې ته دعا کوه. ترڅنګ د دې دغه هم 2000 افغانۍ. صحیح ده؟ سعید ورور ته دعا کوه. دا ستاسې مورکۍ. دا هم یو فامیل بل دی چې دوی غریب دي، بېوسه دي، او ترڅنګ یې خاوند د ناجوړه دی. خورکۍ څو ماشومان لري ته؟ 8 ماشومان لري. دغه د اتو واړو سرپرستي خیر څوک کوي چې کله د خاوند؟ یعنې مشر زوی د 14 کلن دی. خورکۍ دغه 2000 افغانۍ هم ستا درته سعید ورور رالیږلي، دعاوې ورته کوئ. صحیح ده؟ 2000 افغانۍ دي. مننه. او دا هم ستاسې کوم خوراکي مواد شو هغې لپاره. دغه فامیل هم یتیمان دي. خورکۍ خاوند د څونه وخت مخکې وفات شوی؟ دریم کال دی. څو یتیمان در په غاړه دي؟ شپږ یتیمان. د ګټه وټه دی څوک هم نشته؟ دغه مشر ورور دی. دا د مشر ورور دی. دا مکتب کې دی؟ نه مکتب کې نه دیني سبق. ښه. خورکۍ دا به مکتب کې هم شامل کړي. صحیح ده؟ او دغه هم 2000 افغانۍ د تی والا ورورکه. او دا هم ستاسې لپاره خوراکي مواد. خورکۍ ښاده اوسه. مننه. سعید ورور دا هم ستاسې مرسته. تاسو ته هم ښې شېبې غواړم. ښه وختونه. خدای پامان.